دا راته وایي ډاکټر صاحب چې راځو مونږ دا موضوع هم ډیوایډ کوو بیا ځان له ډیوایډ کوو چې بھائی بنیادي مذهب څه شی دی مذهب څه شی دی مذهب د عقیدې نوم دی او په غیبو د عقیدې نوم دی قرآن پاک چې دی نو هغه تا ته وایي چې ته په غیبو ایمان راوړه اوس ساینس چې دی هغه ډفرنټ دی هغې ته به وروستو راځو صحیح په غیبو ایمان دی ایمان پسې دی په خدای پاک دی چې یو دی واحد دی لا شریک دی په هر څه قادر دی په پیغمبر دی چې ریښتینی دی او د خدای بنده دی او په فرښتو دی او په کتابونو دی او د خیر او د شر په ورځ دی او دا عقیده لرل دي چې خیر او شر د خدای د طرفه وي دا عقیده ده صحیح مونږ له د دې منطقونه لټول چې دي نو زمون عقل دومره لوی نه دی چې دا پکې مونږ راګیر کو صحیح خو هغه سلسله چې راته خدای پاک کومه جوړه کړې ده چیرې قرآن پاک دی مال را کړی دی که زه وایم چې دا نعوذ بالله انسان لیکلی کتاب دی نو آیا انسان په 1400 کاله کې دا د قرآن چیلنج مو او وخت په وخت دا چیلنجونه راوړاندې شوي دي خو په 1400 کاله کې انسان یو آیات هم د هغې په شان ونه لیکلی شو دا یو چیلنج او دا د قرآن معجزه وه او ځانګړوالی و ځانګړنی وه چې د دې په شان یو آیات هم څوک نشي لیکلی جامعیت د دې مره جامع کتاب د ځمکې په مخ نشته لکه یو ځای کې دا صحابه ذکر کوي خدای پاک په قرآن کې چې 3 سنین عددا وازدادوا 9 300 کاله او 9 ورسره سیوا کا 300 کاله او 9 ورسره سیوا کا نو ما هغه خطیب صاحب ته وی مونږ انپړ یو په عربی نه پوهیږو نو ما ورته مې خطیب صاحب ولې په عربی کې 309 د پاره ټکې نو چې وی 300 کاله او 9 ورسره سیوا کا هغه ما ته دا د قرآن جامعیت دی چې کچره ته شمسي کلونه اخلي نو هغه 300 جوړیږي او کته قمری کلونه اخلي نو هغه 309 جوړیږي نو ایدر ته ډیسټینګویش کړی دي چې دا شمسي دومره او قمری دومره بیا په دغه کې ډیفرنشل ایکویشن کې زما یو مشر ملګری و هغه پی ایچ ډي کړی وه د رشیا نه په هغه زمانه کې هغه ته مې دا کیلکولیشن را لوکړه چې 300 شمسي کلونه چې دي دا قمري څومره جوړیږي هغه چې را کیلکولیشن کوي ایگزیکټلی 309 جوړیږي نو د پرفیکشن دا انسان کولی شي او 1400 کاله مخکې نو دغسې د پیغمبر خدای پاک ته پیغمبر هم داسې را لیږلی دی چې د هغه صداقت د هغه رښتینوالی د هغه کردار هغه یې درته صفا ښولی دی بیا واسطه څه د خدای او د پیغمبر منځ کې نو فرښتې چې دي نو په دغه څیزونو په فرښتو دا ایمان دی او عقیده ده او که یو سړی ما ته وایي چې ما ته دلته ثابت کا نو دغه ورته هم کولی شو خو دا د انساني د عقل د حدودو نه بهر خبره ده لا محدوده ته په محدود سوچ کې نشي راوستی یو سړی هغه د پېښور نه بار نه دی وتی او د پېښور نه یو غټ دیوال تاو دی چاته اجازت هم نشته هغه وایي ما ته کراچۍ وښیه دی به ځان د دې جوګه کوي چې دغه دیوال ته به خیږي او د هغه دیوال نه به بیا ځي او د کراچۍ سفر به کوي نو هلته به یې ګوري نو دا دیوال د نالج دی د پوهې دی او دا صرف د فزیکل پوهې نه دی د فزیکل یا میتھمیټیکل پوهې دا د روحاني پوهې سره هم تعلق لري نو مذهب چې دی دا روحانیت سره تعلق لري ساینس چې دی فزیکل ورلډ سره تعلق لري دا ډېر ډفرنٹ څیزونه او د دې خپلو کې یو ډېره اهمه رشته ده په سوره رحمان کې خدای پاک وایي چې ما په مخصوصو لارو باندې
دا سیارې او ستارې چې هغه د سپومۍ او د ځمکو ذکر کوي دا ما جاری کړي دي چې هغه ګرځي صحیح او په دې کې مې یو بیلنس قایم کړی دی او ورپسې بیا څه وایي تاسو په ځمکه باندې د انصاف بیلنس مه ډسټرب کوئ صحیح صحیح اوس دې ته وګوره د کائناتو بیلنس او بیا په ځمکه د انصاف بیلنس نو دا صرف خدای پاک دی چې اگر روحانیت او جسمانی دنیا تړلې شي مونږ جسمانی اوس لرو او روحانیت هغه چاته ملاويږي چې چا لپاره خدای وغواړي لکه دا د چا په دې نه چې اوسړي ډېر منځونه کوي ډېر عبادتونه کوي کې دې چې دا یو منځوم نه قبليږي هغه کې ریاکاری خو چې خدای پاک وغواړي نو یو ساده سړی تا هغه هر څو ورته ورکی پوهه ورته ورکی عقیده ورله مضبوطه کی نو دا روحانیت دی فزیکل ورډ سره دومره هغه زما او ستاره لپاره تعلق نشته خدای پاک قرآن کې خولې دی خو موږ او تاسو په نه پوهیږو صحیح دی